سلګونه کلونه مخکې کله چې اسلام مبارک دین خپرېدو، یو شمېر عربان له حجاز او یمن نه د اسلام د تبلیغ لپاره د خراسان سیمې ته راغلل. په هغه وخت کې افغانستان د خراسان برخه وه. دا عربان ډیر دینداره او زړور خلک وو. دوی د اسلام مقدس دین د خپرولو لپاره اوږده سفرونه کړي وو. کله چې دوی افغانستان ته راغلل نو دلته خلکو ته اسلام ور وپېژانده. څه عربانو جهاد وکړ او څه دلته پاتې شول او ژوند شروع کو. دا عربان وروسته دلته ودان شول، ځمکې واغستې، کلي او ښارونه جوړ کړل او د ځایي خلکو سره یوځای ژوند شروع کو. دوی د خپلو کورنیو سره پاتې شول، دلته اولادونه پیدا شول او نسلونه زیاتېدل. اوس دا عربان د افغانستان اصلي خلک ګڼل کیږي. هغوی په پښتو او دري ژبې خبرې کوي. رواجونه بدل شول او د افغانانو په شان شول. کله چې عربان افغانستان ته راغلل، هغوی مختلفو ښارونو ته لاړل. څه د ننني ننګرهار، لغمان، کندهار، بلخ، فراه او هرات سیمو کې میشت شول. هغوی د اسلام د خپرولو ترڅنګ خلکو ته ښوونه هم کوله. په ځینو ځایونو کې عربانو د مسجدونو او مدرسو بنسټ کېښود. دا ځایونه وروسته د دیني زده کړو مهم مرکزونه شول. خلکو د دوی له علم، اخلاقو او عقیدې سره مینه پیدا کړه او ډیر افغانان د دوی له لارې مسلمانان شول. وروسته د عربانو د ځایي خلکو سره ودونه وکړل او یو ځای ژوند شروع کړ. دوی خپله ژبه ورو ورو له لاسه ورکړه او پښتو یا دري ژبه زده کړه. هغوی د افغان کلتور برخه شول او د وخت په تیریدو سره د عرب نوم ورو ورو په کمیدو شو. اوس هم په ځینو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې وایي زموږ نیکونه عربان وو، خو هغوی اوس ځان افغان بولي، افغان لباس اغوندي او د افغان وطن لپاره خدمت کوي. کله چې عربان میشت شول، د وخت په تیریدو سره په افغانستان کې ډیر خدمتونه وکړل. عرب عالمانو قرآن کریم، حدیث او فقه خلکو ته ورزده کړه. د هرات، بلخ او کندهار مدرسې د هغوی په برکت جوړې شولې. ځینو عربو له ځان سره د خطاطۍ او شعر رواج راوړ. د پښتو او دري ځینې پخواني شاعرانه سبکونه د عربو د شعري وزنونو اثر لري. عرب کروندګرو د خرما، تورو زیتونو او ځینې نورو بوټو تخمونه له ځان سره راوړل. همدارنګه د اوبو لګولو ځینې نوې طریقې، کاریز او د بندونو جوړول خلکو ته ور وښودل. عرب تجار د مکې او مدینې له لارې تر بلخ او کابل پورې تجارتي کاروانونه چلول. دوی د ریشم، مسالې او خرما راوړلې او ځایي توکي نورو سیمو ته وړل. په دې ډول د عربانو اولادونه د افغانستان په دینی، کلتوري او اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوباوه. نن ورځ که څه هم ژبه او رنګ بدل شوی، خو خدمتونه د تاریخ په پاڼو کې روښانه دي. کله چې عربان د خراسان خاورې ته راغلل، دوی د ځایي خلکو سره یو ځای ژوند وکړ. د کلونو او پیړیو په تیریدو سره د دوی ژوند، رواج، ژبه، لباس او حتی خویونه بدل شول. دا یو طبیعي بدلون و چې افغانیت خپل کړ. عربان چې کله افغانستان ته راغلل، په عربي ژبه یې خبرې کولې، خو وروسته د خپلو ماشومانو لپاره پښتو یا دري ژبې زده کړې ضروري وګڼلې، نو هغوی هم ورو ورو دا ژبې زده کولې. اوس یې اولادونه پښتانه یا تاجک بلل کیږي. عربو له ځایي خلکو سره ودونه وکړل. دوی د افغانستان د بیلابیلو قومونو سره کورنۍ جوړې کړې. له دې ودونو څخه یې ګډ اولادونه پیدا شول. ځینو ځان د نور د عرب نوم نه بلکې د خپل سیمهیز قوم نوم ورکړ. د عربانو لباس، خوراک، رواجونه او عادتونه له ځایي کلتور سره ګډ شول. هغوی نور د ځان لپاره بیل کلتور نه لرو، بلکې د افغان ولس برخه شول. د وخت په تیریدو سره ځینو عربو نومونه هم بدل شول. ځینو اوس د صدیقي، هاشمي، قریشي، عباسي، تمیمي او نورو نومونو سره پیژندل کیږي. که څه هم دا نومونه د دوی عرب اصل ښیي، خو اوس دا ټول افغانان بلل کیږي. په همدې توګه عربان د افغانستان د یو ملي قوم برخه شول. دوی نه یوازې افغانان شول، بلکې د دې وطن لپاره ډېرې قربانۍ هم ورکړي دي. نن هم په افغانستان کې داسې کورنۍ شته چې د خپلو عربو نیکونو نومونه یې ساتلي دي. دا نومونه موږ ته ښیي چې دوی اصلا د عربو نسل دي. دلته به ځینې مشهور نومونه او سیمې یادې کړو. اول قریشیان. دا خلک وایي چې د قریشو له قبیلې دي، هغه قبیله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترې و. ډیر قریشیان په ننګرهار، لغمان، کابل او کندهار کې اوسېږي. دویم صدیقیان. دا کورنۍ ځان د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له نسل نه ګڼي. دا خلک هم په ختیځو ولایتونو کې ډیر دي. دریم هاشمیان. د بني هاشم له قبیلې خلک دي. دوی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ سره تړاو لري. دا خلک په کابل، کندوز او بلخ کې ډیر لیدل کیږي.
څلورم عباسیان. دا خلک د عباسي خلافت له کورنۍ نه دي. ډېر یې د هرات او فراه په سیمو کې ژوند کوي. پنځم تمیمیان، انصاریان او نور عرب نومونه. دا کورنۍ هم شته چې د خپلو عربو نیکونو نومونه ساتي. دا نومونه اوس د افغانیت برخه شوي او د ویاړ ځای لري. که څه هم دا کورنۍ د عربو نسل دی، خو اوس دوی پښتو یا دري ژبه وایي. د افغانستان د فرهنګ برخه دي او ځانونه افغانان ګڼي. عرب الاصل افغانانو د افغانستان په تاریخ کې ډیر مهم رول لوبولی دی. هغوی نه یوازې دینی خدمات ترسره کړي، بلکې په سیاست، جګړو، ښوونه او روزنه او فرهنګي برخو کې هم فعاله برخه لرلې ده. ډیری مشهوره دینی علما، مفتیان او مفسران د عربو نسل لرونکي دي. هغوی د قرآن، حدیث او اسلام تاریخ تدریس کړي او زرګونه شاګردان یې روزلي دي. عرب الاصل افغانانو د انګریزانو، شورویانو او نورو حمله کوونکو په ضد جنګونه کړي. هغوی د وطن لپاره قرباني ورکړي او خپل ځانونه د اسلام او افغانستان لپاره وقف کړي دي. په تیرو 100 کلونو کې ډیر مشران، وزیران او دولتي کارکونکي د عرب نسل لرونکي وو، خو هغوی تل د افغان ملت د خیر لپاره کار کړی دی. د عرب نسل ډیر افغانان لیکوالان، شاعران او ښوونکي شوي. دوی د پښتو، دري او عربي ادب ته خدمت کړی دی. ځینې د دینی او ادبي کتابونو لیکوالان دي. عرب الاصل افغانانو همیشه کوشش کړی چې د خلکو ترمنځ یووالی او دینی اخوت ژوندی وساتي. د هغوی رول د افغان ملت د یووالي لپاره مهم ګڼل کیږي. که څه هم دا خلک اصلا عربان وو، خو د افغانستان وفادار بچیان دي. دوی د خپل وطن عزت، پرمختګ او بقا لپاره همیشه کوشش کړی دی. عرب الاصل افغانانو له اسلام سره ژوره مینه لرله او دا مینه یې خپلو نسلونو ته هم ورمنتقل کړې ده. د دوی د ژوند مهم اصول دین، صداقت او تقوا وه، کوم چې تر نن ورځې پورې د افغان ټولنې برخه ده. د عربانو کورنۍ همیشه د دینی ارزښتونو پابند پاتې شوي. د هغوی د کورنۍ نه عالمان او حافظان ډیر راوتلي دي. عرب الاصل افغانان ډیر صابر خلک دي. دوی د مشکلاتو په وړاندې زړورتیا او حوصله لري. د سختو وختونو پر مهال خپل ایمان نه ضعیفوي. دوی تل کوشش کړی چې مسلمانان سره یو کړي او عرب نیکونو لخوا دا پیغام تل تکرار شوی. ټول مسلمانان سره ورونه دي. همدا وجه ده چې دوی تل د قبیلوي جګړو مخه نیولې او د سولې کوششونه یې کړي. ډیر عرب الاصل افغانان ساده ژوند کوي. دوی د دنیا له ښایست سره دومره مینه نه لري، بلکې د آخرت لپاره تیاری کوي. دا اخلاق تر نن ورځې پورې د هغوی په ژوند کې ښکاري. په دې ډول دا کورنۍ نه یوازې د نسل له پلوه عرب دي، بلکې د دین، اخلاق او مینې له مخې هم افغان ملت مهمه برخه ده. د عربو هغه قوم چې سلګونه کاله مخکې د اسلام د خپرولو لپاره افغانستان ته راغلی و، نن د دې وطن خاورې، خلکو، کلتور او تاریخ مهمه برخه ده. که څه هم د دوی ریښې له عربستان نه دي، خو زړه، ژبه، دود او وطن افغانستان دی. د هغوی ځای د افغان تاریخ زړه کې دی. عرب الاصل افغانانو د دین، علم، ادب، کلتور او سیاست په ډګر کې خپل ځای جوړ کړی. د دوی رول هیڅکله نشي هېرېدلی. دا خلک اوس پښتو یا دري ژبه وایي، افغان لباس اغوندي او د افغانانو په رواج ژوند کوي. دوی ځانونه عرب نه بلکې افغانان بولي. داسې افغانان چې تاریخ، دین او ملي خدمت ورسره تړلی دی. د دوی کیسه موږ ته دا درس راکوي چې قوم، ژبه یا نسل مهم نه دی. مهم دا دی چې یو څوک د خپل وطن، دین او خلکو سره څومره مینه لري. عرب الاصل افغانان لکه نور قومونه د دې خاورې زامن دي. دوی د افغانستان د یووالي نښه دي. دا ښایي چې افغانستان یو ملت دی چې پکې بیلابیل قومونه د یو بیرغ لاندې سره یو شوي دي. دا و د عربو د قوم قصه چې د دین له لارې افغانستان ته راغلل، د خاورې برخه شول، افغان شول او د افغانستان ویاړ شول. نو د نن ورځې ویډیو همدومره وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو در سره لایک کړئ، کمنټ کې مو خپل نظر ولیکئ او د نورو ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه.